ټک ټک شو. له پورته بلۍ څخه لاندې څو د باران څاڅکي راولوېدل. مور مې له خونې څخه راووته، راته کړی ګوره یاسینه، که ستا د پلار قاتل معلوم وای نو بیا به دې ورڅخه غچ اخیستی وه. اوس چې دې د پلار قاتل نه دی معلوم نو د چا څخه بدیل اخلې. هسې شکمن کس باندې دې که ډزې وکړې نو د طالبانو حکومت دی خدای خبر که دی ژوندی پرېږدي. بس مورې، ما په خپلو سترګو ولید چې هغه کس الیاسی و. پوزې ته یې تور څادر اچولی و. زما هغه ورځ نه هېرېږي چې څومره په بېرحمۍ زما بابا په حق ورساوه. زه به بدل اخلم که په دې بدل کې مې حکومت ټول کور ته هم اور واچوي. په کیسه کې نه یم. ښه سمه ده، بدیل خو هغه څوک اخیستلی شي چې پیسې ولري، بیا په غرونو کې وخت تیر کړلی شي چې د کورنۍ او د مور نفقه یې له بلې خوا حواله وي. که چېرته زه تا په دې دښمنۍ کې له لاسه ورکړم نو ستا وړوکی خور او کوچنی ورور به څه کېږي؟ زه بیا د هغو د پالنې او د روزنې لپاره کوم درته ودرېږم او د چا نه د نفقې خیر غواړم. ستا د پلار په جدایۍ کې خو مې ویښتان سپین شول، اوس ته غواړې چې تا هم له لاسه ورکړم. څه نو ملکانو څه د بابا قتل په الیاسي ثبوت کړی دی؟ نه بچیا، ملکان غواړي چې الیاس تا ته په الله تعالی قسم وخوري او درته ووایي چې هغې دا مړی کړی نه دی. نو مورې، څوک چې قتل کوي هغه د قرآن او قسم څه پروا کوي؟ نه بچی، چا چې درته په الله تعالی قسم وخوړله هغې سره به نور کار نه لرې، ځکه چې نور یې په خپله خدای پاک وهي او د خپل بنده بدیل ورنه خپله رابخلي. د جرګې ورځ راورسېده. ټول خلک په جرګه کې حاضر وو، خو الیاس په جرګه کې حاضر نه شو. په دې سره نو ټولو کلیوالو ته دا معلومه شوه چې قتل الیاسي کړی دی. د جرګې مشرانو او ملکانو د ولسوالۍ عسکرو ته خبر ورکړ او ورته یې وویل چې الیاسي باید په هیڅ صورت کې هم د کلي څخه په تیښتې بریالی نه شي. هغه قاتل دی. الیاسي چې د تیښتې هڅه کوله نو عسکرو د کلي په پورته ځنګل کې ونیوه. ښه سم یې وهلی و او د جرګې ملکانو ته یې وسپاره. د دې ورځې په سبا د جرګې ملکانو د دې لانجې د حل لپاره یوه ورځ وخت وغوښته او د انصاف د فیصلې نیټه یې د دوشنبې ورځ وټاکله. په سبا ورځ د جرګې ملکان راغلل او د جرګې فیصله یې داسې واوروله. د ډیرو هلو ځلو نه وروسته موږ په دې وتوانېدو چې د یاسین د پلار حاجي موسی قتل په الیاسي باندې ثبوت کړو. الیاس 13 ورځ په ولسوالۍ کې عسکرو ته قتل په خپله خوله منلی دی او ویلی دي چې هو دا قتل ما کړی دی. دا چې مسئله زموږ د خپل کلي ده نو موږ نه غواړو چې دا فیصله دې موږ ته د حکومت خالي عدالت یا محکمه وکړي. موږ غواړو چې د دې دواړو کورنیو ترمنځ دښمني په دوستۍ بدله کړو. جرګې پریکړه کړې ده چې د الیاسي خور زرغونه به یاسین ته په بدو کې ورکول کیږي چې په دې سره به دا دښمني په دوستۍ بدله شي او د کور لانجه به په کور پاتې شي. په ورقه یو څه لیکلي وو. اول یې الیاسي ته ورمخته کړل. هغه پوره له سترګو تیر کړل. بیا یې ما ته راوکتل. حاجي نادر چې د کلي ملک و ورته یې وویل ملک صاحب زه غواړم چې د یاسین سره یوازې یو څو خبرې وکړم. ملک ومنله. الیاس د جرګې څخه بهر په ګوښه کې زما پښو ته راولوید. عذرونه یې شروع کړل چې د خدای لپاره ټول عمر به مې په کلي کې خلکو ته مخ تور وي او زرغونه په ما له حده زیاته ګرانه ده. ته که هر څه کوې ما وژنې دا دې درته ولاړ یم. ومې وژنه خو زه نه غواړم چې زما خور دې په بدو کې ولاړه شي. ته خو څه پردی نه یې، زما د تره زوی یې. ما ورته لاندې باندې ولیدل. بیا مې ورته وویل یوه خبره راته وکړه. په هغه ورځ دې ولې زما پلار وواژه؟ الیاس وویل یاسینه ستا پلار زما تره و، زما پرې د ګل ګزار هم نه پیرزو کېده، خو په هغه ورځ د پلار اصلا زما په وژلو پسې راغلی و. هغه غوښتل ما ووژني. په هر انسان د خپل ځان دفاع فرض ده. ستا پلار ما څخه د ځان په دفاع کې په غلطۍ ولېږېده. سمه ده
ته چې په غلطۍ کې خلک په مرمۍ ولې نو اوس خو به د خور پیغور ته هم ځان نیسې. زه بیرته جرګې ته راغلم. لږه شېبه کې الیاسې هم راغی. ما ورته په ورقه امضا وکړه. د زرغونې سره زما واده وشو. د زرغونې د سورې او بدو پیغور الیاسي ته پاتې شو. ما او زرغونې په خپل کور کې له مینې څخه ډک ژوند پیل کړ. زما په کور کې زرغونې ته تر اوسه شکر نه چا پیغور ورکړ او نه هم بل څه. صرف په مور به مې هسې بدې لګېده. اوس زما عمر 80 کالو ته رسېدلی دی. زرغونه هم انا شوې ده. په نړۍ کې د مستۍ دور زموږ د لمسیانو دی. موږ چې ورته یوه نیمه خبره هم وکړو نو پر موږ پسخند وهي. په دې نه خفه کېږم چې پر موږ پسخند وهي، خو دا بې غیرتان کله ناکله زما زرغونې ته پیغور ورکوي. دا پیغور رانه من وینه کموي. نه پوهېږم څه ورسره وکړم، خو بس دومره به ووایم چې تیره شوه، تیریږي، دا دنیا د چا میراث نه دی. بې غمه الله دی، بنیادم له غم نه خلاص نه دی. زه به بیا نه ژوندی کېږم، خو دا خبره د نصیحت په ډول راتلونکو نسلونو ته پرېږدم چې په نړۍ کې هیڅ هم ستاسې په خوښه نه کیږي. هر څه یو بل ذات کوي. موږ یې خالي نندارچیان یو. له خپل ژوند نه خوند واخلئ. د انسان سترګې به ایله په جنت کې مړې شي او بس. پای. د سادات ټي وي ټولو درنو اورېدونکو، دغه وه زموږ د نن ورځې لنډه کیسه چې ما سید ادریس سادات تر تاسې در ورسوله. هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. تر څو پورې چې زه د بلې لنډې کیسې لپاره ستاسې درانه حضور ته راځم، تر هغې پورې مو په لوی خدای سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله اوسئ. د الله په امان.